ما د زړه درد په یو صورت هم چاته نه ښودلو ما د زړه درد په یو صورت هم چاته نه ښودلو د شعر په ژبه د دنیا ته رهنما غوندې شو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ملګرو امید کوم چې راته روغ جوړ او خوشحال وئ ډېر ګران او ډېر مشر شاعر جناب فرید الله فرید صاحب چې له جنډولې سره تعلق لري په دې موقع له موږ سره ناسته او تاسو ته خپله خپرونه ځینې ریکارډ کوو په دې امید چې د تاسو ملګرو به خوښه سي نو بقایا وخت فرید صاحب ناخلو او له ده سره خپلې خبرې او یو څو شعرونه ځینې اورو اول خو فرید صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایو ډېره مننه امید صاحب ډېره مننه فرید صاحب تر اوسه پورې تاسو کار کوئ د ادب کمې هلې ځلې چې تاسو کړي دي په مشاعرو کښې یا په اجلاسو کښې له چا نه پټې نه دي خو داسې یو کتابي شکل تاسو ورکوئ یا مو څه خیال ده انشاءالله امید صاحب کوشش مو ده چې کتابت وسي او غزل چې موږ کوم خواري کړې ده هغې ته موږ کتابي شکل ورکړو انشاءالله زر مو خیال ده چې د جنډولې علاقه چې کومه ده دا قبایلي علاقه ده په دې کښې د ادب کار څرنګې روان ده امید صاحب ډېر ښکلی روان ده او ماشاءالله دي ښه روان ده تنقیدي غونډې کېږي او مشاعرې کېږي او شاعران خپلې منډې وایي د ټانک پښتو ادبي تړون سره د بیټ نیکه پښتو ادبي ټولنه جنډوله چې د هغه رابطه ساتي یا نه ساتي او جی بالکل هغه تړون ته موږ ورځو او حساب شي اخلو که تنقیدي غونډې او که نور اجلاسونه وي هغې چې موږ هر قسم منډې وایو هر قسم انشاءالله امداد ورسره کوو ډېره زیاته مننه فرید صاحب د تاسو د وخت راکولو د موږ ملګرو ته به په نن پروګرام کښې څه شی پیش کوئ امید صاحب تاسو جی مننه ملګرو ته خو به یو څو شعرونه دي غزل نه مخته منسیم لالا یو څو شعرونه چې نه په سر او نه په زر او نه په ځان یم نه په سر او نه په زر او نه په ځان یم د یارانو په خلوص پسې روان یم مننه چې نه په سر او نه په زر او نه په ځان یم د یارانو په خلوص پسې روان یم درمان بھائی او زه د بل عزت کوم په چغو سترګو زه د بل عزت کوم په چغو سترګو او دا چې قدر زما کېږي قدردان یم مننه جي مننه نسیم لالا زه د بل عزت کوم په چغو سترګو او دا چې قدر زما کېږي قدردان یم او دا چې غلی زه ولاړ یم ستا خاطر دی دا چې غلی زه ولاړ یم ستا خاطر دی داسې مه وایه چې ګونګ یم بې زبان یم مننه دا چې غلی زه ولاړ یم ستا خاطر دی داسې مه وایه چې ګونګ یم بې زبان یم درمان بھائی او د پښتون د شجرې د سرونده یم د پښتون د شجرې د سرونده یم زه د بیټ نیکل مسای یم افغان یم مننه جی مننه درمانه د پښتون د شجرې د سرونده یم زه د بیټ نیکل مسای یم افغان یم او مرهم صاحب او ما د زړه کور نه کوزي بیا راځي با ما د زړه کور نه کوزي بیا راځي با او تک غشې د فولادې زه کمان یم مننه چې هر څه به راشي خو ځواني بیرته واپس نه راځي هر څه به راشي خو ځواني بیرته واپس نه راځي او د کلي خانه ستا خاني بیرته واپس نه راځي ډېر زبردست او هغه انسان وي خو بس تشه وډانچه پاتې شي هغه انسان وي خو بس تشه وډانچه پاتې شي او روح چې ترې لاړ شي زندګي بیرته واپس نه راځي ډېر زبردست او د ګل په پاڼو د چاوینې دی پرتی خاونده د ګل په پاڼو د چاوینې دی پرتی خاونده او زکه سپرلو پسې سپرلی بیرته واپس نه راځي او تمه یې مه کوه چې بیا به ستا کوڅو ته راشي تمه یې مه کوه چې بیا به ستا کوڅو ته راشي او داسې دې ورک کړل لیوني بیرته واپس نه راځي مننه نسیم لالا تمه یې مه کوه چې بیا به ستا کوڅو ته راشي او داسې دې ورک کړل لیوني بیرته واپس نه راځي او فرید الله فرید خلاړو مسافر شورانه فرید الله
فرید خو لاړو مسافر شو رانه چې رانه لاړو نو بیخي بیرته واپس نه راځي. ډېر ښه ډېر ښه. یقینا ملګرو فرید صاحب ډېر په زړه پورې کلام تاسو ته پیش کړی، ډېر ښکلي ټکي. خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسیږي او په راتلونکو نورو پروګرامو کې د ژوند دعاګانې به کوو یو بل ته چې وخت میلاو سي سره یې وجې ته کېږو به موږ ټولو ملګرو ته راکوي اجازت د لوی الله په امان.